مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د اقتصادي او ټولنیزې ودې له مهمو برخو څخه دي. په افغانستان کې هم د مخابراتي او انټرنیټي خدماتونو د پراختیا ترڅنګ د ډیجیټلي حکومتولۍ او نوې ټکنالوژي د کارونې په برخه کې هڅې روانې دي. په دې ځانګړې مرکه کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له بیان عنایت الله الکوزي سره د اوسني وضعیت، لاسته راوړنو، ننګونو، مصنوعي ځیرکتیا، سایبري امنیت او له چین سره د همکاریو په اړه خبرې کوو. ستاسو وزارت په تیرو څو کلونو کې په لنډه توګه راته اشاره وکړئ چې کومې لاسته راوړنې لرئ او د دې ترڅنګ ستاسو پر وړاندې هغه ننګونې څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت تقریبا دغه څه باندې 15 کلونو کې یو له غټو لاسته راوړنو څخه د افغانستان کې د ډیجیټل حکومتولۍ د تطبیق مسله وه. مونږ متاسفانه په افغانستان کې داسې یو مشخص ادرس نه درلودو چې د هغې له ادرس څخه په افغانستان کې مختلفو امارتي ادارو لپاره سیسټمونه جوړ شي. یو انارشیزم موجود و، هر چا سیسټمونه جوړول او دا سیسټمونه بیا داسې و چې کله به یو بهرني شرکت په افغانستان کې سیسټم ډیولپ کړ، نو کله چې به دا د افغانستان څخه ووته دا سیسټم به خود به خود یا ډاون شو یا به د منځه لاړو، چون هلته به بیا مینټیننس به یې نه کېده او یا هم نوي کارکوونکي په هغه سیسټم نه پوهېدل. د دې لپاره چې موږ په افغانستان کې یو مشخص ادرس ولرو، یو مشخصي ټکنالوژۍ څخه استفاده وشي او داسې یو ادرس چې که افراد تغیریږي خو سیسټم پر ځای ولاړ وي، نو د دې لپاره د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ډېرې زیاتې هلې ځلې وکړې دي او وتوانېده چې هغه ادرس جوړ کړي ځان دپاره او د دې ادرس تاییدي هم بیا د ریاست الوزرا عالي مقام او د مشرانو له لوري راغله چې یوازینی ادرس چې په افغانستان کې کولی شي د ډیجیټل حکومتولۍ تطبیق مخته یوسي هغه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت دی، چون د دې وزارت له نوم سره هم دغه تړلې موضوع ده او همدارنګه دلته هغه کادرونه شته چې د افغانستان مختلفو برخو سره ټول شوي دي تر څو موږ وتوانېږو د هېواد هغه برخې چې هغه سیسټمونو ته اړتیا لري یا ډیجیټل حکومتولۍ ته اړتیا لري هلته موږ دا سیسټمونه تطبیق کړو. ترڅنګ یې موږ ډېر زیاتې نورې لاسته راوړنې هم لرو. موږ د زیربنا په برخه کې ښه لاسته راوړنه لرو. موږ په دې توانېدلي یو چې یو مسؤونه زیربنا په افغانستان کې د نکسا په نامه جوړه کړو. پخوا به ټرافیک د انټرنیټ د ګاونډۍ هیوادونو له طریقه کېدل، اوس دغه ټرافیک په داخل د افغانستان کې ترسره کېږي. یو نیشنل انټرنیټ ایکسچینج اف افغانستان په نامه موږ یو ګیټ وی جوړه کړې ده. دغه کې ترافیک ترسره کېږي، هغه معلومات چې د کاربرانو ترمنځ تبادله کېږي، یعنې دا معلومات اوس د بیرون د افغانستان څخه نه وځي. لا هم کوشش روان ده چې د ټکنالوژۍ په اساس د ظرفیتونو په اساس باندې موږ یو مسؤونه برخه په افغانستان کې ولرو. د سیم کارتونو د ثبت راجستر موضوعاتو چې افغانستان کې یو خطرناکه موضوع او خلک له دې ناحیې څخه ځورېدل کړېدل، یو زموږ یو سنتي او عقیدوي ټولنه ده. په ځینو نورو ټولنو کې شاید ځینې موضوعات چې عادي، خو په افغانستان کې د یو چا شخصي نمبر ته زنګ وهل مشکل زیږولی شي، د یو چا کورنۍ ته زنګ وهل مشکل زیږولی شي، بیا په داسې نمبر چې نیکاس معلومي نه ملکیت ورته ثابتي. نو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په دې برخه کې هم وتوانېده چې د سیم کارتونو د ثبت راجستر پروسه په افغانستان کې تطبیق کړي او وتوانېږي هغه مشکلات چې له دې ناحیې څخه زیږېدلي هغه ختم کړي. په هیواد کې د مخابراتي خدماتونو او انټرنیټ د بیو په اړه باندې ډېری هیوادوال همیشه په اوس وختونو کې هم دغه شکایتونه شته دي چې بیې لوړې دي یا کیفیت ناسم دی. ستاسو وزارت د دې ستونزې د حل لپاره کوم اقدامات کوي؟ ګوره احمد ضیاء صاحب، د مخابراتو وزارت وخت په وخت په مختلفو برخو کې اقدامات ترسره کړي دي، که هغه د قیمتونو په برخه کې دي او هغه که د کیفیت په برخه کې دي، هغه که د هیواد لرو پرتو سیمو ته د مخابراتي خدمتونو د غځولو موضوعات دي. یعنې دا هر څه پلان شوي دي. کله چې ادارات خپل کارونه مخته وړي هغه د یو ستراتیژیک پلان په اساس باندې خپل کارونه مخته وړي. د مخابراتو وزارت هم یو له اساسي اهدافو څخه په افغانستان کې د قیمتونو موضوعاتو، د کیفیت موضوعاتو، همداراز د لرې پرتو سیمو د پوښښ موضوعاتو، سیم کارتونه او دغسې ورته نور موضوعات. د کیفیت په برخه کې مخابراتو وزارت توانېدلی چې د افغانستان اکثریت مخابراتي سایټونه 4G ته ارتقا پیدا کړي. موږ دغه اوس په افغانستان کې تقریبا 18 میلیونه مشترکین لرو. په 18 میلیونو کې 10 میلیونه مشترکین یوازې 4G خدماتو ته دوی لاسرسی لري او همدا ډول په 11 میلیونه موږ عموما مشترکین یا فعال سیم کارتونه په افغانستان کې لرو. د قیمتونو موضوعات ګورئ، افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پوچه کې راګرد دی، یا مهات به خشکه هیواد دی، سابولوبوره جغرافیه لري. داسې یو جغرافیه لري چې نسبتا ګاونډي هیوادونو ته وګورئ ډېر زیات تفاوت پکې موجود دی. نو موږ خپل د ضرورت یا د اړتیا وړ کوم انټرنیټ چې دی هغه افغانستان ته د ګاونډي هیوادونو له طریقه راوړو. کله چې ته د ګاونډي هیواد څخه افغانستان ته انټرنیټ راوړې، ګاونډي هیواد په تا انټرنیټ پلوري. کله چې ته انټرنیټ واخلې نو ته مجبور یې چې خپل ګټه، خپل مینټیننس، خپل کاست اپریشن دغه ټول موضوعات په ور اضافه کړي او هلته قیمتونه وضع کړي. بیا د افغانستان داسې یو جغرافیه ده
چې فرضاً په 1 کیلومتر کې 80 نفر 80 نفر اوسېږي په اوسط ډول باندې، یعنی که موږ اوسط وسنجو. خو موږ چې کوم هیوادونو سره مقایسه کیږو هلته په کیلومتر کې تر 300 پورته کسان اوسېږي، یا دغه هیوادونو نفوسونه تر 2.5 میلیونه پورته نفوسونه دي. د افغانستان نفوس ته که موږ راشو 40 میلیونه دی. یعنې دغه مختلف ابعاد دي چې نسبتا هغه هیوادونو ته چې هغوی یا بهر سره لاسرسی لري یا په مستقیم ډول کیبل سره وصل دي، قیمتونو تفاوت شته. په نړۍ کې له 40 پورته 40 هیوادونه دي چې هغوی مطلق په وجه کې راګیر هیوادونه دي. تاسو کولی شئ د هغې قیمتونه د هغوی هغه خدمات وګورئ، په افغانستان سره مقایسه شي. یعنې تفاوت بیا هم موجود دي، خو په هغه اندازه تفاوت به نه موجود چې خلک فکر کوي. نو دلته مختلف عوامل دي. ګوره موږ مخابراتي سایټونه په ډیزلو چلیږي، یعنی موږ متاسفانه تر اوسه په افغانستان کې حتی کورونو دپاره برق نه لرو. بیا پاتې شوله چې موږ فرضاً مخابراتي سایټونو ته برق ورسوو. مخابرات وزارت چې دغه سبا ویني په افغانستان کې د دې لپاره شرایط آماده چې قیمتونه ټیټ شي. انشاءالله تاسو آماده اوسئ او تاسو به انشاءالله په جریان کې شئ چې موږ د قیمتونو راټیټوو. د ډیجیټلي حکومتولۍ او برېښنایي خدماتونو د پراختیا په برخه کې ستاسو وزارت څه پلانونه لري او یا تر دې دمه څه ترسره شوي دي؟ د ډیجیټل حکومتولۍ په برخه کې د پاوایلو کې د ټول افغانستان امارتي ادارې، وزارتونه او اړوندې برخې دا ټولې ارزیابۍ لاندې ونیول شولې. د دوی شته سیسټمونه، د دوی فعال سیسټمونه، د دوی غیر فعال سیسټمونه، د دوی د اړتیا وړ سیسټمونه، د دوی شته زیربنا، دا ټول ارزول شوې ده چې موږ کوم سیسټمونه جوړ کړي دي، کوم سیسټمونه پخوانه پاتې شوي دي، کوم سیسټمونه د استفادې وړ دي، څومره زیربنا لرو د نوي سیسټمونو د جوړولو په خاطر باندې. فعلا دپاره موږ اکثریت د دولتي اداراتو لپاره یا امارتي وزارتونو او ادارو لپاره سیسټمونه جوړ کړي دي، که هغه د صنعت په برخه کې دي، که هغه د صحت په برخه کې دي، که هغه د تحصیل په برخه کې دي او که هغه په نورو برخو کې دي. موږ د سیسټمونه ورته جوړ کړي. فرضاً موږ د افغان پوسټ امارتي شرکت لپاره مختلف مهم سیسټمونه جوړ کړي دي. دغسې د تحصیلات عالي محترم وزارت لپاره مختلف سیسټمونه جوړ کړي دي چې فعلا لپاره د تطبیق وړ دي او دوی ترې استفاده کوي. دغسې موږ ځینې تعویضي سیسټمونه هم جوړ کړي دي چې هغه سیسټمونه چې پخوا فرضاً په هغې په میلیوناو ډالر مصرف شوی چې اوس په داخلي ظرفیتونو یعنې په عادي امکاناتو جوړ شوي دي، خو تر هغې لوړ، تر هغې په ښه ټکنالوژي جوړ شوي دي. لکه د فرضاً د کانکور ازموینې سیسټم، دغه تعویضي سیسټمونه باندې دغه اوس کار روان دی چې موږ څنګه کولی شو چې هغه سیسټمونه چې په ډېر لوړ مصارف دي، مینټیننس ډېر لوړ دی، حفظ مراقبت ډېر لوړ دی، هغې دپاره داسې تعویضي سیسټمونه جوړ کړو چې موږ خپل هغې دپاره خدمات رایه کړو. یعنې دې ته ضرورت نه چې له بهر یو څوک موږ راوغواړو یا شرکت ته په افغانستان کې ځای برابر کړو چې موږ دپاره حفظ مراقبت یا موږ ته خدمات راکړي، بلکې موږ د یو دولتي ادارې په اساس باندې هلته خدمات رایه کړو. زه به یو څو مختلف سیسټمونو نومونه واخلم چې ډېر زیات کارآمد او استفاده ترې شوې ده. د افغانستان کې د سیم کارتونو موضوع یو له خطرناکو موضوع څخه مخکې موږ یادونه ورته وکړله چې ډېره مهم موضوع ده. دې دپاره سیسټم د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت جوړ کړو چې فعلا دپاره د افغانستان کابو 21 میلیونه سیم کارتونه په اساس یې ثبت او راجستر شوي دي. د موبایلونو د جعلي موبایلونو په افغانستان ته یعنې په هر ډول او هر ځای څخه جعلي او هغه موبایلونه راتلل چې هغه یعنې آی می آی راجستر او که چېرته به چا څخه ورک شو نو هغه پیدا کول ډېر زیات سخت و. یعنې مختلف اوس فعلا دپاره د آی می آی سیسټم د تقریبا دې ته آماده شوی چې تطبیق شي په افغانستان کې. موږ وتوانېږو چې هغه موبایل سیټونه چې له خارج څخه افغانستان تورید کېږي د هغې د غیر قانوني سیټونو مخنیوی وکړو. دا سیسټم انشاءالله په لنډ وخت کې به د تطبیق حالت ته لاړ شي. دغسې مختلفو نور اداراتو لپاره سیسټمونه جوړ شوي دي چې د مخابراتو وزارت دغه ژمنتیا لري تر څو د ډیجیټل حکومتولۍ د تطبیق په برخه کې هغه خپل مسؤلیت په سم معنا سرته ورسوي. د معلوماتي ټکنالوژۍ او ډیجیټلي اقتصاد د پیاوړتیا لپاره د پرمختګ لپاره تاسو د ځوانانو او مسلکي کسانو لپاره داسې کوم روزنیز پروګرامونه ترسره کړي یا تر کار لاندې لرئ؟ د مخابرات وزارت مختلفو برخو کوشش کړی ده چې هغه خپل کوم ارزښت چې د ټکنالوژۍ په برخه کې دغه ژوندی وساتي. موږ په ټول افغانستان کې په 33 ولایتونو کې له کابل څخه علاوه موږ د روزنیز مراکز لرو چې په دغه روزنیز مراکزو کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د مختلفو هغه سیسټمونو په برخه کې چې هلته کارول کېږي د هغې برخه کې موږ هلته صنفونه لرو، کورسونه لرو او هلته معلومات رایه کېږي. دغه کورسونه په عموم کې بیا د ولایاتو د خلکو لپاره جوړ شوي دي او په ځینو مواردو کې د پوهنتون محصلین فرضاً د کمپیوټر ساینس همدا ډول دولتي مامورین او دا مختلف خلک کولی شي له دغې څخه استفاده وکړي او ګټه ترې واخلي. دغسې موږ د انټرنشپ برنامې هم لرو په داخل د وزارت کې چې د ډیجیټل حکومتولۍ په برخه کې زیربنا په برخه کې او د نیټورک په برخه کې مختلفو برخو کې موږ دلته افراد روزو. د مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی او نوې ټکنالوژۍ پرمختګونو ته په کتو که په نړۍ کې وګورو ډېر زیات پرمختګ شوی. په افغانستان کې په اوس وخت کې په دې برخه کې څه داسې تر کار لاندې شته یا پلانونه شته که څنګه؟
ګورې کله چې یوه ټکنالوژي یو هیواد ته ځي هغه هیوادونه کوشش کوي چې لومړی په هغې کې هغه خپل تحقیقات ترسره کړي. موږ اوس هم په دې لټه کې یو چې څه ډول کولی شو په افغانستان کې له دې برخې څخه استفاده وکړو، چون AI داسې یوه برخه ده چې طب و صنعت او مختلفو برخو ته لاره پیدا کړې ده. حتی د یو شخصي مشاور په حیث باندې خلکو سره کار کوي او خلک ترې ګټه اخلي. اوس فعلا دپاره ځینې اپلیکیشنونه شته په افغانستان کې په نوره نړۍ کې چې له هغې څخه مستقیما خلک استفاده کوي، که هغه چټ جی پي ټي ده، که جیمینای ده او که همدغسې نورې برخې دي، یعنې دې څخه خلک استفاده کوي، ګټه ترې اخلي. خو په عموم کې چې په سیسټمونو کې استفاده شي، عموم کې چې په دولتدارۍ کې استفاده شي یا په نورو برخو کې استفاده شي، د هغې په برخه کې تحقیقات روان دي. دغه اوس زموږ د تحقیق او توسعې یوه ځانګړې برخه ده چې په افغانستان کې د ټکنالوژۍ او د پرمختګونو د نوښتونو په دې برخه کې دوی تحقیقونه کوي. همداراز هغه تحقیقونه چې ترسره شوي په دې برخه کې هغه څیړي، د هغوی فرضاً ژباړه کوي، خپله لولي او د هغې څخه معلومات ترلاسه کوي تر څو هغه فضا دې لپاره جوړه شي چې په افغانستان کې څه ډول له دې څخه استفاده وشي. یعنې موږ په فعلا دپاره د بررسۍ په حالت کې ولرو. د سایبري امنیت د خلکو د معلوماتو د خوندیتوب په برخه کې ستاسو وزارت څه اقدامات کړي؟ بلې یو له مهمو برخو څخه چې په ټولنو کې او په هیوادونو کې د هغه سایبري امنیت دی. کله چې سیسټمونه موجود دي، کله چې زیربنا موجود دي، کله چې انټرنیټ موجود دي، نو هلته حتما سایبر اټک موجود دي، هلته سایبر کرایم موجود دي، هلته مختلف ابعاد موجود دي چې ستا ډیټا باید خوندي وساتل شي او ریسک لاندې رانه شي. موږ لله الحمد توانېدلي یو چې د مسلکي کادرونو د فایروالونو په اساس باندې همدا ډول هغه افراد او اشخاص چې موږ په افغانستان کې لرو د هغوی څخه په استفادې سره موږ سایبري امنیت په برخه کې ښې لاسته راوړنې ولرو. هغه ډیټا چې له موږ سره ده هغه خوندي وساتو. لله الحمد تر اوسه پورې داسې یو مورد موږ نه لرو چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له ادرسه د یو چا یا ډیټا لیک شوي یا کوم معلومات لیک شوي. په ځینو مواردو کې کله کله له یوه وزارت څخه یا هم په سوشل میډیا کې یا په نورو برخو کې ځینې مکتوبونه، استعلامونه او ځینې شیان راووتل چې فرضاً بیا په دې باندې دعوا وشول چې مخابرات وزارت له لوریا په افغانستان کې ډیټا لیک شوی. در حال کې چې هغه سندونه چې موږ وارزول هغه پیشنهادونه او مکتوبونه چې یو چا کولی شول چې له هغې څخه عکس واخلي او یا هم په خپلو کمپیوټرو کې وساتي یا له شخصي کمپیوټرونو څخه هغه ډیټا بیرون ته شوې یا په فلاشونو کې وتلې وه. عموما کې دولتونه چې دي مکتوبونه او پیشنهادونه دا ساتي، خو دا په یعنې داسې یو برخه کې ساتي چې هغه د هغې برخې مربوط دي، که هغه د فرضاً د یوې ادارې د حاضرۍ مربوط خو حاضرۍ شعبه کې ساتل کېږي، خو د دولت هغه عمومي ډیټا چې ده هغه داسې خوندي ساتل کېږي لکه پخوا چې به قلاوې ته تاویدلې. اوس مختلف ابزار استفاده کېږي، ټکنالوژي استفاده کېږي، افراد استفاده کېږي او لله الحمد موږ په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې لرو. نن سبا که وګورو په نړۍ کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې ډېر زیات پرمختګونه شوي دي. له دې برخې موږ چین هم یادولی شو، ډېر زیات پرمختګ یې کړی ده. تاسو د چین یا د نورو ورته هیوادونو په څېر چې هغوی پرمختګونه کړي دي د هغوی د تجربو نه داسې څه پلان لرئ چې څه باید زده شي؟ ګوره احمد صاحب، دغه ټکنالوژي عموما کې یو شریکه برخه ده. ډیری هیوادونه یو بل سره خپل نظریات شریکوي، خپل ټکنالوژي شریکوي. کله چې دا د AI موضوع راغله ډېرو نورو هیوادونو په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړله. د نورو هیوادونو ترڅنګ چین هم په افغانستان کې سرمایه ګذاري کړې ده. مخابراتي شبکو ترڅنګ دوی په ځینو تخنیکي برخو کې هم کار کوي، لکه TTSP شرکتونو برخه کې هم کار کوي. یو ځل چینایي سوداګرو دلته ناسته درلودله، دوی د افغانستان په معدنو کې کار کوو. یعنې هغوی یو ډاډ دا ورکړه چې موږ کولی شو چې د 5G په برخه کې سرمایه ګذاري وکړو. یعنې دا د مختلفو هیوادونو لوري دغه برخه کې ډاډ او هغه ترلاسه کېږي. خو مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت کوشش کوي چې د خپلو امکاناتو شرایطو په اساس باندې خلکو سره او همداراز د مختلف شرکتونو سره مخ ته لاړ شي. ډېره زیاته مننه ښاغلی الکوزی صاحب چې موږ ته په دې مصروف وخت کې وخت ځانګړی کړ. ډېره زیاته مننه. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. د CGTN پښتو ټولنې هندارې درنو کتونکو، د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویاند ښاغلی عنایت الله الکوزی صاحب و چې زموږ پوښتنو ته یې ځوابونه راکړل او تاسو هم د هغه ټول بشپړ معلومات واورېدل. تر بیا او بلې ځانګړې مرکې چې زه به ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم، تاسو هر چېرته چې یاست خوښ او بریالي اوسئ. الله مو مل شه.